زما نوم چې کوم دی محمد دی او زه په 10B کلاس کې سبق ویم او زموږ سکول ته چې کوم ټیم راغلی و 21/9/2021 باندې هغوی موږ ته کوم ویکسینیشن کړی نو په هغه ورځ باندې زموږ لږ سر باندې معمولي درد راغلی او په بله ورځ باندې بیا ما پینډال ګولۍ واچوله نو الحمدلله بیا پینډال ګولۍ سره زه ښه شوم. موږ چې کله سکول کې وو سټوډنټانو نو په هغه وخت کې هم چې کوم دی چیچک او خسرا او داسې ځینو د دې دپاره ګورنمنټ ټیکو دغه کړی و په هغه وخت کې به هم چې کوم دی دا ریزسټنس راتلو او پیرنټس به لږ ریلکټنټ وو چې یاره دا ویکسین ولګو که ونه لګو. سیمیلرلی چې کوم دی سیز اوس چونکه د کرونا په دغه کې دی او چې چونکه اوس ګورنمنټ ټیمز جوړ کړي او سکولونو ته یې لیږي نو دلته لږ ریلکټنټ دي. پیرنټس راځي چې یاره د دې به څه پیدا وي او د دې دا زما ماشوم بیمار نه شي او دغه نه شي. انشاءالله زمونږ ویکسینیشن چې کوم دی ډرایو نن پرون 100 پورې شوي نن 100 پورې به چې کوم دی شوي ډېر فل سوینګ سره چې کوم دی روانه ده. په آخره کې زما پیرنټس ته دا خواست دی چې دا کم ډرایو د ویکسینیشن شروع ده حکومت شروع کړی دې سره فل کوآپریشن وکړي او د خپل ملک نه چې کوم دی دا کرونا بیماری چې کوم دی ختم شي. زموږ سکول ته چې کوم ټیم راغلی نن هم راغلی دی مخکې هم راغلی و ټولو ویکسینیشن مکمل شوی دی او چې بیا هم چا نه یې کړی هغوی ته زما دا یو درخواست دی چې تاسو په وخت باندې ویکسینیشن وکړئ چې زموږ د ملک نه او د علاقې نه دا وبا ختم شي او موږ ټول محفوظ پاتې شو.